یوه سرچینه تلونی وروسته تاییدوي چې له پاکستان څخه یو درې کسیز پلاوی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د هواري او د مذاکراتو د زمینې د برابرولو په موخه کابل ته راغلی دی. په دغه پلاوي کې د پاکستان ځینې دیني او جهادي څیرې هم شاملې دي. دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته راځي چې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ نظامي شخړه روانه ده او کوم اوربند نه دی رامنځته شوی. پرون بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي صاحب ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو سره په ناسته کې ویل دي چې کابل خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي خو له خپل ځان څخه دفاع هم مشروع حق بولي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په دغو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې کوو. دا چې دغه راغلی پلاوی باید څومره وکړی شي دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو په موخه زمینه برابره کړي. په دې منځ کې دیني عالمان کوم مؤثر اغیز خپل غورځولی شي. سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د دې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو په استډیو کې ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی قاضي محمد حسن اقیار صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی زلمی باور صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی نجیب الله جامع صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اقیار صاحب، غواړم چې بحث مو تاسو سره پیل کړم. ښایي د پاکستان دغه یو پلاوی راغلی ده چې پکې دیني عالمان هم دي، پکې جهادي څیرې هم دي او دې ته په کتو چې افغانستان هم یو مکمل دیني او اسلامي هیواد دی. دوی به یو رول وکړی شي چې ولوبوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت محترم، رسنیو دا خبر چې تر یو حده پر فیسبوکونو یا نورو ټویټرونو خپور کړی ده، د تاسو ادرس نه خپور کړی ده چې ګویا امارت تاسو ته دا موضوع تایید کړې ده. رسما امارت په دې اړه کومه خبره نه ده کړې. نو زه وضعیت د زما برداشت ده چې ممکن د هیئت رغې نه وي، یعنې امکان ډېر زیات ده او د هیئت د غړو نومونه هم دغه ښکاره شوي دي. نو زه زما برداشت دا ده چې پاکستان فکر کوو چې په دې بریدونو سره به امارت تر فشار لاندې راشي او برای به د دوی په نصیب شو امارت برخطا شو، د دوی هر خبره ته به غوږ کېږدي، د دوی هره روا و ناروا به ومني یا د تسلیمۍ غږ به پورته کړي. خو د امارت د خوا نه د قاطع موقف او قاطع دریځ او د قاطع ځواب نه وروسته دوی دې ته متوجه شو چې خپل غوښتنې په افغانانو باندې او په ځانګړې توګه په امارت باندې په زوره مننه نه شي. دوی ډېره هڅه وکړه، کوشش وکړه، دې نتیجې ته ورسېده چې نه، دوی په خپله محاسبه کې تېروتي دي. نو بیا یې د تفاهم او د مذاکرو غږ راپورته کړه. دا تنه دا هیئت نه ده چې افغانستان ته راغی. تر دې وړاندې زموږ معلومات دا دی چې د پاکستان حکومت هم ترکیې ته هم سعودي ته هم قطر غوډو د غوښتنه کړې چې د دوی او د افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو دا درې هیوادونه په پاکستان بې باوره دي، ځکه درې منځګړیتوب وکړ، په درې هیوادونو کې ناستې وشوې، اما پاکستان به فرار کوي. پاکستان به د دې په ځای چې مذاکرات وکړي، تفاهم وکړي، تفاهم خو هم دغه ته مذاکرات خو هم دغه ته چې څه به غواړي څه به ورکوي. خو نشي کېدای چې ستا غونډې خبرې د مقابل اړخ ومني او په ځانګړې توګه هغه غوښتنې چې هغه غونډې غیر منطقي وي، وزن پکې نه وي، سیاسي برخورد پکې نه وي شوی او غونډ د سردرمګۍ نه ډکې وي. نو دا خبره خو څوک نه مني. همدا وجه چې د څو پړاو مذاکرات د پاکستان سره ناکام شو. اوس د ما برداشت دا ده چې دې هیوادونو پاکستان ته د رد ځواب ورکړی ده او دوی د پخوا غوندې هماغه یو سیاسي استخباراتي حربه کاروي. هغه په دې معنی چې دوی په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم ده او اکثره د دیني مدرسو فارغان دي، علما دي، طالبان دي. نو همداسې کسان درته پیدا کړي دي چې د دوی په ژبه باندې پوه شي. دغه د درې کسانو نومونه چې خپاره شوي دي، څومره د دوی پیژنم، زما قوي شک دا ده چې دا درې واړه د پاکستان د پاکستان د استخباراتو غړي دي، د استخباراتي کړۍ مربوط کسان دي. البته د امارت چارواکي تر موږ ښه پیژني. نو دا څوک دي؟ کله چې په اړه معلومات راکوي موږ خو یې نه پیژنو چې څوک دي دا کسان. ویل شوي دي چې دیني څیرې دي، جهادي څیرې دي دا کسان. ګورئ، څومره چې نومونه خپاره شوي دي، یو د مولانا فضل الرحمن خنګ په نوم، یو د مولانا عبدالله الظاهر او هغه درېیم شیخ عثماني په نوم باندې ده. دا درې واړه څومره چې د پاکستان د ما شناخت او دوی پیژنم
قوي برداشت مده چې درې واړه د پاکستان د استخباراتو غړي دي او د هغوی سره قوي اړیکې شته خو دا خو زما برداشت دا ده چې دوی مذاکراتو ته نه دي راغلي دوی راغلي دي دوی د پاکستان د خوا نه داسې هیئت ده چې امارت دې ته وهڅوي د پاکستان پیغام دې ته راوړي چې راځئ د ستونزې په خبرو اوارو کې بیا مذاکراتو ته کښېنو یعنې دوی د مذاکراتي ټیم غړي نه دي دوی د پاکستان د پیغام نه سره راوړی ده چې د امارت چارواکي دې ته قانع کړي عذر ورته وکړي او ورته ووایي چې د پاکستان اشتباه شوې ده پاکستان تیارو ته د دواړو ګاونډیان یاستئ اجازه راکړه دواړو ګاونډیان یاستئ مسلمان هېوادونه یاستئ روژه ده راځئ د امکانات سره مه دغه کوئ دغسې یو پیغام ځان سره وړی ده دا د مذاکراتو غړي نه دي کور دې ودان بخیر و سلامت اوسئ باور صاحب آیا ورو زمینه مذاکرات و دیپلماسي ته برابریږي البته جګړه له هغه شدت نه کمه سوې ده هغومره چې په تېره اونۍ کې څومره زده خورد کېدل اوس یو څه جګړه راکمه سوې ده ورو حرکت کوي د خبرو اترو په موخه دغه وضعیت سلامونه نیازی صاحب محترم تاسو ته د بحث درنو ګډونوالو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نیازی صاحب محترم دیپلوماسي د دواړو هیوادو په ګټه ده د مخکې هم د افغانستان اسلامي امارت چارواکي ویلي وو چې موږ دیپلوماسۍ ته غاړه ږدو او دا هڅه یې کړې ده څو دفعې تاسې شاید دی چې پاکستان څو ځلې بیا یرغل وکړ په ننګرهار کې په پکتیا کې په قندهار کې ملکي وګړي شهیدان کړه ښځینه یې شهیدان کړه نو دا د افغانستان ملي اتلان په ځواب کې هغه انتقامي عملیات شروع کړه چې دا یې مشروع دفاع وه او دا زما حق ده نو دوی اوس د پاکستان پوځي رژیم په دې پوه سوی چې افغان ملي اتلان له خپلې خاورې څخه په کلکه دفاع کوي او دا دوی ولیده چې په قندهار کې په ننګرهار کې او په پکتیا کې دوی ته څومره تلفات او د دوی څومره پوځیان یې ووژل اوس دوی مجبور دي چې خبرو اترو ته او ډیپلوماسي ته غاړه کیږدي ځکه دوی پوه سو چې افغان ملي اتلان یا افغان حکومت مخکینی حکومتونه نه دي چې موږ هره ناوړه نامشروع غوښتنه به چې موږ ترې کوله سیاسي استخباراتو نفوذ به م چې غوښتل هغه دوی اوس نه مني هم په بهرني سیاست کې دوی اوس خپلواکه دي هم په داخلي سیاست کې په کورني سیاست کې چاته اجازه نه ورکوي چې مداخله وکړي دا اوس پاکستان پوځي رژیم په دې ښه پوه سوی ده اوس کوم انتقامي عملیات چې د افغانستان ملي اتلان په دوی منشروع کړه دوی اوس مجبور دي چې دوی اوس دغه هیات افغانستان ته رالیږلی ده د خبرو اترو او ډیپلوماسي خو زه به دا ووایم که دوی له خپل هغه ناوړه غوښتنو نامشروع غوښتنه څخه بیا هم چې دوی وایي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې څخه ملاتړ کیږي که ونه وځي دا هم نتیجه نه ورکوي ډیپلوماسي یو میکانیزم لري چې خبره اتره ته تم رامخته سه موږ به هم در مخته سو کوم ناوړې غوښتنې چې تا د کور دننه ستونزې چې دي هغه د افغانستان په غاړه باندې ما اچوه خپل هغه دي هغه ستا مخالفین دي ته باید خپله مدیریت کې منیجمنت کې او کنټرول کې نو په ډیپلوماسي کې دا نه چې ته خپل هغه فشار د افغانستان په حکومت باندې واچې یعنې یرغل دې مه کړه د ډیپلوماسي هغه آخرین واجه چې هغه جنګ وه تا یرغل وکړه چې اوس په د افغانستان اسلامي امارت زموږ ناوړې غوښتنې ومني خو په دې کې هم ته بریالی نه سوې نو ځکه دغه هیات چې تا رالیږلی دی دلته هغه وخت به دا نتیجه ورکړه چې ته خپله ناوړه غوښتنو څخه هغسې خپلې ناوړې غوښتنې د افغانستان اسلامي امارت په چارواکو باندې ونه مني او تمه امیدواري شته چې داسې غوښتنو چې تاسو ورته ناوړې غوښتنې وایي له هغه نه پاکستان شاته سي یا پاکستان قناعت وکړي یا منطقي خبرو اترو ته کښېني یا رښتینې خبرو اترو ته څنګه چې امارات نیازی صاحب محترم زه به دا ووایم که پاکستان غوښتلی چې ډیپلوماسي ته حاضر اوسي او خپلې قوانین د ګاونډیتوب مراعات کړي نو یرغل به یې نه کوه زه دا وایم چې پاکستان اوس خپلواکه نه ده د دوی نه د دوی اوس د بل چا په لاس کې دي د دوی هغه بادار چې کوم یو دوی د دوی په واسطه باندې یرغل وکړه چې هغوی کوم تصمیم ورته ونیسي نو دوی به خبرو اترو ته آماده سي زه فکر کوم چې دوی همیشه هڅه کړې چې په افغانستان کې ناامني بېثباتي رامنځته کړه ځکه دوی نه غواړي چې یو مرکزي نظام اوسي افغانستان ځکه که دلته بېثباتي اوسي د دوی استخباراتي نفوذ کیږي که دلته بېثباتي ناامني اوسي دوی کولی شي چې سوداګریز او ترانزیت لاره کنټرول کړه په خپله نه په خپله ګټه او که دلته بېثباتي ناامني اوسي دوی کولی شي چې په سیمه کې قوي اوسي او که ده خو امر وي په دې نسي کولی چې هم سوداګري او ترانزیت لاره کنټرول کړه هم په سیمه کې قوي پاتې سي کور دې ودان ډېره زیاته مننه کوم جامع صاحب له پاکستان یو درې کسیز پلاوی راغلی د کابل ته ویل کېږي چې پکې جهادي او دیني څیرې دي او موخه یې دا ده چې
کابل او اسلام آباد یو آشتي ته بوځي خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. واقعا د څه لپاره راغلي، کوم نورې موخې هم شته او دوی به بریالي شي دغه څه لپاره چې دا کسان راغلي ورته؟ مننه. نظر صاحب سلامون تاسو ته د بحث دواړو درنو ګډونوالو ته او تلویزیون لیدونکو ته. لومړی بحث دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې پیلوونکي څوک دي. دویم مسله دا ده چې دغه شخړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس په جګړې بدله شوې ده، د عامل او لامل ترڅنګ بنسټ یې څه ده؟ آیا دا د اوس خبره ده که نه د پاکستان د یو سټیټ او دولت په توګه د رامنځته کېدو له ورځې چې د ټیم افغانستان په سینه باندې جوړ شوی ده او په سیمه کې د استعمارونو مصلحت یې ترڅنګ و، که د هغه دور ته ګرځي. بیا په دې کې د دغسې علماو چې مخکې قدرمن اخیار صاحب یادونه وکړه چې د هغوی هغه څنګه چې معرفي کېږي د هغوی هغه وجاهت هم د پوښتنې وړ ده. نو بس دا ده چې په کابل په افغانستان کې امارت یو مشروع مرکزي نظام په توګه باندې چې د افغانستان پر جغرافیه باندې حاکم ده او په نړیوال نظام کې خپل مشروعیت لري. اسلام آباد باید د همدغو دکتورونو پر اساس باندې له کابل سره تعامل وکړي او دا تعامل په نړیوال نظم کې او د ملګرو ملتونو د منشور او ګڼو موادو پر اساس باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته لومړی اصل دا ده چې درناوی ده. دویم مسله دا ده چې پاکستان باید د افغانستان په کورنیو چارو کې کله هم لاسوهنه ونه کوي. دریم مسله دا ده چې پاکستان باید د افغانستان خپلواکي او ملي اقتدار په رسمیت وپېژني. څلورم مسله دا ده چې پاکستان باید د افغانستان کې د افغانستان جغرافیه من حیث استراتیژیک عمق چې په نظامي اړخ کې یا نظامي مفاهیمو پر اساس باندې د جګړې د عسکرو د راټولېدو ځای ده او د یرغل لپاره له دې څخه باید خپل لید بدل کړي. پنځمه مسله دا ده چې پاکستان او هلته واکمن خلک چې پر کابل باندې یرغل کړی ده دوی باید له افغانستان او سیمې سره د سولې، امن، اقتصادي خوځون، غوړېدا او ثبات له هڅو هرکلی وکړي او په دې باندې باور ولري. هغه څه چې زموږ له سیمې څخه د پردیو او افراطي ډلو لاسونه دغه کوي او بل په عین حال کې باید پاکستان د دې ژمنتیا او تعهد ولري چې پر ترهګرو او نیابتي ډلو کې ګټه نشته. دا هغه څه چې پاکستان به دا کار نه وکړي. یعنی نظر محترم که موږ دغه واقعیتونه من حیث ریالیسټیک سیاست یا د ریالیزم د واقعیتونو پر اساس باندې د افغانستان او پاکستان پر سیاست کې حاکم دی یا د افغانستان او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو کې نږدې نیمه پیړۍ نه زیات کېږي چې بې ثباتي رامنځته کړي، که دا پای د اسلام آباد له اړخه ونه مومي او جي ایچ کیو او هلته د تصمیم دریځونه چې پاشلي او ویشلي هم دي، هغوی پر سیمه کې پر سوله او د افغانستان پر مرکزیت باندې د اوسني اقتدار پر اتک سره دا تعریف نه کړي او دې ته ژمنتیا ونه ښیي، دا هیڅ ممکن نه ده چې موږ او اسلام آباد یو حل ته ورسو. او دغه ډول علما یا پر ادرس چې خلک راځي، زه په دې باور ممکن دا ګڼ اړخونه ولري، خو دا چې پاکستان یرغل کړی ده او دوی خپله د روژې د میاشتې حرمت مات کړی ده او دا یرغل بیا تکرار کړی ده او د مذاکراتو له میز څخه تښتېدلی دي او د مذاکراتو میز یې سبوتاژ کړی ده او د کابل پر ضد باندې په تېر څلورنیم کال کې پراخ له ضد له تضاد او ټکر څخه ډک تبلیغات کړي دي او اسلام آباد په لوی کې د کابل پر ضد د بلواکو ډلو دریځ هم پاتې شوی ده. نو توپ د پاکستان پر لوبغاړي کې ده. دوی باید تصمیم ونیسي چې آیا د کابل اوسنی اقتدار په افغانستان کې اوسنۍ سوله د افغانانو اوسنۍ خپلواکي دا ورته د منلو وړ ده که نه ده. د افغانستان خپلواک بهرنی سیاست چې په یو خوا باندې له هند، پاکستان، مرکزي اسیا، روسیې، د امنیت شورا له هیوادونو اروپا سره اړیکې ولري، دا ورته د منلو وړ دي که نه. که چېرته پاکستان نازي صاحب دا ونه مني نو موږ د صفر فعالیت کې او د صفر فعالیت کې پرمختګ معقول او ممکن نه ده. بخیر و سلامت اوسئ. حقیقت چې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې له کرښې هغې غاړې ته کوم دیني عالمان چې دي باور پې کېدی شي چې دغه دیني عالمان به یو رول ولوبوي دې لپاره چې دغه شخړه د کابل اسلام آباد ترمنځ حل سي، که نه هغوی هم یو ډول اغېزمن شوي دي د پاکستان د استخباراتو او د نور نظامي ادارو لاندې؟ ګوري پاکستان یو پراخ هیواد ده، 215 یا په همدې شاخه کې میلیونه نفوس لري، په زرګونو علما پکې دي، روحانیون پکې دي، حقانیون پکې دي، درنده خلک پکې دي، شریف خلک پکې دي، د دین په روح او مزاج باندې پوه خلک پکې دي،
خو متاسفانه د پاکستان حکومت هغوی ته وخت نه ورکوي، په هغوی باور نه کوي او دوی چې دي دوی د پاکستان ګوډاګیتوب نه کوي. په همدې خاطر پاکستان هغوی ته نقش نه ورکوي. همدا اوس مشهورو علماو دا خبره کړې ده چې د پاکستان حکومت د اسلامي حکومت نه ده، دا مشروع حکومت نه ده، او دا چې د افغانستان د پاکستان په کړکېچ کې پاکستان په ناحقه ده. دا خبره دوی په ښکاره باندې کړې ده. خو د پاکستان حکومت دوی ته وخت نه ورکوي. که دوی ته وخت ورکړي دوی دا کار کوي چې د افغانستان کړکېچ د پاکستان کړکېچ دا هواروی شي. یوه خبره دا ده چې او چې کوم هیئت راغلی دی د ما مشوره امارت دا ده چې دوی باید دا خبره پټه پاتې نه کړي، دا باید رسما په تایید کړي یا د یو مضبوطي په طرز کې دا خبره افغانانو نړۍ ته ورکړي چې د پاکستان حکومت دغسې هیئت راستونه ده. یو خو دا ده چې سبا پاکستان دا ونه وایي چې ګویا غوښتنه د افغانستان حکومت د ورباندې غوښتنه کړې ده، غوښتنه د دوی د خوا نه شوې وه. مازین رسنۍ د هغوی تعقیبولو لپاره چې همدا خبره کوله چې افغانان د مذاکراتو غوښتنه کوي. خو زه پوهېږم چې هغوی چې دي د هغوی رسنۍ تقریبا قطعي اکثریت یې د فوز او د اسیا سره تړلي دي، د هغوی نه دیکته کېږي، هغوی قمنده ورکوي. نو هیئت به هم د دوی وي، غوښتنه به هم د دوی وي، او بیا به ذهنیت دا ورکوي چې دا غوښتنه د امارت ده. دویمه دا ده چې دغه هیئت کې دا کوم نومونه چې دي دا اکثره د امریکا او د ملګرو ملتونو سره په تورنس کې دي. خدای مګر داسې نه شي چې هیئت هم دوی راوستوي او سبب به دې هیئت باندې د امریکا د خوا د چا د خوا برید وشي، بیا به امارت بدناموي. لکه د ایمن ظاهري موضوع چې واقعیت د موضوع چې هر څنګه و چې ظاهري په افغانستان کې و که نه، په هغې موږ بحث نه کوو، خو ذهنیت دا شو او دا کار پاکستان وکړ چې د ظاهري موضوع راپورته کړي، امارت پرې بدنامه کړه. دا امکان هم شته ده چې په دې باندې د امریکا د خوا برید وشي، بیا به دوی نړۍ ته ښیي چې ګوره دغه هغه کسان چې د امریکا په تور نس کې او د ملګرو ملتونو په تور نس کې دا هم په افغانستان کې وو، دغه په افغانستان کې اوس هم جهادي ډنګ ساتل کېږي او بنسټپالنې د دې کې روزل کېږي، او نه پوهېږم د هغه جیرانات چې کشمیر نامده کړی د نړۍ ته خطر دی، دا خو دي دغه کسان خو دي هم هغسې دا دغه ته خطر دي، دا کسان افغانستان ساتي. یعنې په یو غشي به څو ښکار وکړي. هم باید پاکستان لومبی پاکستان رسما دا ومني چې افغانستان ته وفد استوونه ده، هم امارت باید دا باید تایید کړي، که نه دا پټې خبرې زما په باور باندې دا د افغانستان په زیان باندې دي. ډېره زیاته مننه کوم. باور صاحب، ما د کابل په دریچ کې له څو ورځو را په دې خوا دوه ټکي ولیدل. یو دا ده چې دوی وایي چې موږ خبرو اترو ته چمتو یو، مذاکراتو ته یا ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوو، خو په عین حال له خپلې خاورې څخه دفاع هم یا ساتنه هم خپل یو مشروع حق بولو. څه پیغام استوي دا دریځ نړیوالو ته؟ نظر صاحب محترم، افغانستان چې دا ما مخکې مې یادوري که یو خپلواکه ده، په ټول تمامیت ارضي باندې حاکم ده. دا دې په معنا ده چې امارات همیشه هڅه دې کړې چې ډیپلوماسي ته غاړه کېږدي، له نړیوالو سره، سیمه ییز هېوادونو سره، ګاونډیانو سره یو ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، خو هېڅ چاته هم دا اجازه نه ورکوي چې په کورني چاره کې مداخله وکړي او یا په بهرني سیاست کې د دوی مداخله وکړي. او دا په دې څو ورځو مخکې دا ثابت هم کړه چې پاکستان ته یو سخت دریځ ور وښوده چې دا اوس فکر وکړه چې د یو د طفل په خاطر چې په ننګرهار کې د پاکستان پوجي رژیم لخوا د کورنۍ غړي شهیدان شوي وو، د یو د طفل د خوشحالېدو په خاطر یې ان اسلام آباد ولړزوه. دا په دې معنی چې یعنې افغان حکومت یو ملي متحد موقف لري چې همیشه له خپلې خاورې له خپل ولس څخه دفاع کوي او کوي به یې. او بل دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د باندې نړیوال هم پوهېږي او د ملګرو ملتونو سازمان هم پوهېږي، امنیت شورا هم پوهېږي چې یرغل پاکستان کړی او دا د چا په خوله کړی ده، دا ټول نړیوال هم په دې پوهېږي. خو متاسفانه دا ده چې دغه نړیوال هم ملګري ملتونو او امنیت شورا د امریکا تر اثر لاندې دي، ځکه امریکا یو قوي هیواد دی، امریکا په اقتصادي او په نظامي توګه کې یو پیاوړی هیواد دی، او کومه پریکړه چې امریکا کوي که مخالفت کوي، اکثریت هیوادونه باید مخالفت کوي، او که موافقت کوي اکثریت هیوادونه موافقت کوي. نو اوس زه دا وایم چې افغانستان همیشه دې ته هڅه کړې ده چې ډیپلوماسي وکړه، خو هغه ډیپلوماسي چې موږ ملي حاکمیت ارزښتونه او تمامیت ارضي پکې خوندي وي،
زموږ دا هغه نه چې مثلا پاکستان وغواړي خپلې ناوړې غوښتنې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي ومني تر څو دې ته زمینه برابره کړه چې په افغانستان کې بیا له نیابتي ګورو د دوی په نفع کار وکړه او افغانستان بېثباتۍ خواته بوځي ځکه دا د افغانستان هم ملي حاکمیت سوال لاندې وي هم تمامیت ارزي خو اخوا د پاکستان بیا وایي چې پر دوی باندې هم بریدونه سکیږي حمایت او ملاتړ د کابل لخوا ده او ویل کله چې افغان طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي وایي زموږ په خاوره کې ناامني زیاته شوې ده. البته دغه ادعا د ثبوت لپاره دوی اسناد او شواهد نه لري خو د ادعا په کچه په نړیوالو په سیمه ییزو سټیجو کې مطرح کوي. نیازی صاحب محترم زه به دا وایم چې تاسو شاید چې تقریبا څونه وخت اوس دغه د دوران فرضي هغې غاړې خواته یا د ترانزیت لاره د سوداګرۍ لاره د دوی د موږ بنده ده نو دغه چې دوی وایي چې دغه دلته چې کوم بریدونه کیږي دا به د افغانستان هیواد ملاتړ کیږي کوم شواهد کوم اسناد اما د مولانا فضل الرحمن خبره چې یو انار نه راځي یو انار نه درځي ځکه دوی صرف د فشار په واسطه دا ټي ټي پي بیا صرف یو فشار ده د فشار په لامل استفاده کوي تر څو په افغانستان کې هغه سیاسي نفوذ پیدا کا په افغانستان کې بېثباتي رامنځته کا په افغانستان کې ناامني رامنځته کا ځکه خپلواکه افغانستان او مقتدر افغانستان دوی نشي لیدلی دوی په دلته تاریخ کې دا ثابت کړي دوی هغه افغانستان زغمی شي چې بېثباته وي ناامن وي ځکه که بېثباته وي د دوی هغه نیابتي ګروه دلته پیدا کیږي دوی په کولی شي مثلا سوداګري ترانزیت لاره کندرو کو په سیمه کې قوي واوسي او د دوی په نفع کار وکړي او افغانستان هم بربادۍ خواته پرمختګ ونه کړي او بربادۍ خواته لاړ شي. جامع صاحب په دې منځ کې بېطرفانه کې وڅېړو د چا دریځ ډېر ډیپلوماټیک ده د چا دریځ ډېر په افراطي ډول جګړه ییز ده په دې منځ کې په دې جګړه او نښته کې واقعا سلامت او ملامت له ډیپلوماټیک پلوه له سیاسي پلوه څوک دي؟ د حقانیت او رښتیاوالي بحث یوازې نن په شخړه او ټکر پورې نه غواړو وشنو بحث دا ده چې پاکستان د دې ته که غواړو که نه غواړو باید وګورو چې د پاکستان فلسفه پر څه ولاړ ده. یو هیواد چې د استعمارونو پر مصلحت رامنځته شوی وي یو هیواد چې پرې د هند براعظم غوندې د مسلمانانو ستر اکثریت پرې ټوټه شوی وي یو هیواد چې قانون یې د خپل اختیار پر اساس باندې نه بلکې د استعمار د غوښتنو او دغو د جغرافیې ویش او د راتلونکو جیوپولیټیکو جګړو او د ستراتیژیکو دریځونو په پار باندې په سویلي اسیا کې د هند افغانستان د لوی هند او لوی افغانستان د ماتولو لپاره پنځول شوی وي او په عین حال کې هلته تابع کله واکمني د واکمني ډول او هغه لوبې چې د سړې جګړې توبدو ته د رسېدو د امریکا او روسانو پر ککاله یا ټکر کې او په لوی کې پر مخ کې د ګوندونو ډلو ټپلو جوړولو او په کابل کې د نظامونو د ماتېدا سقوط د کابل کې تکفیر د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې د بشري مسایلو سیاسي کول د اقتصادي مسایلو سیاسي کول ولې زموږ هر ځل په کراچۍ بندر کې نازی صاحب کټرونه بند شي ولې زموږ له کډوالو سره پر سیاسي کښالو کې نهایت وحشانه او له ظلم او جنایت څخه ډک چلن وسي او په دې حال کې د نظامونو د سقوط هڅې او شایعات او ابزار برابرول د دې تاریخ که له هر ډوله وسنجوي حتی موږ نه د پاکستان ګڼ علما په دې باور دي چې پاکستان ملامت ده د پاکستان ولسمشران د ایسای مشران د داخله وزیر د دفاع وزیر عبدا خواجه آصف په پارلمان کې مخکې سویل او ټول په دې اعتراف کوي مستند دي کاشکې زموږ رسنۍ په دوی د اعترافاتو یو پراخ څو ساعته مستند خپور کړي چې موږ دلته نیابتي ډلې فعالې موږ د افغانستان مرکزي حکومت موږ ته د منلو وړ نه ده افغانستان باید په شمال او جنوب وویشل سي کابل باید خپلواک سیاست په سیمه کې ونه لري کابل باید له هند سره خپلواک اړیکې ونه لري موږ باید په سیمه ییزو او ژبنیکو معادلو کې رابیدار نه شو افغانستان باید ویشلی موږ اقتصادي فرصتونه باید تروړي دوی ولې د اټوم څښتن سو دوی ولې د وسلو څښتن سو ولې دوی په اسلامي هیواد کې جالبه دا ده چې ټول استکباري او استعماري ځواکونه ولې په اسلامي نړۍ کې یوازې پاکستان په دومره کم عمر د اټوم څښتن کړ دا عادي پوښتنه نه ده دا د تاریخ د وروستیو څو پیړیو تاریخ پر عمر باندې یو پوښتنه ده او دې پوښتنو ته جواب دا ده چې کابل باید د مرکزي اقتدار څښتن سي کابل باید له سیمې سره او له غرب سره له شرق سره له امریکا سره او له روس سره له چین سره او له انګلستان سره اروپا سره خپلواکي ګرمې تودې ستراتیژیک اړیکې ولري او په عین حال کې کابل کې هره پرېکړه کېږي باید د افغانستان د ملي ګټو په دریځ وي اسلام آباد اوس ځکه ویرلي چې اول فشار نشي کارولی
تکفیر نشي کولی فشارونه د حل لارې نه دي په کابل کې اوسنی راټوکېدلی نظام دا د افغانانو د ارادې د راتلونکي تمثیل او د افغانستان داسې لور او داسې اړخ ته د بیولو هڅې روان دي چې پر خپلو پښو ولاړ ځان بسیا وي او د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره د کابل خپلواک تصمیمونه د جغرافي ذات سلوړتیا او برم وساتي هغه څه چې د اسلام آباد جوشکیو کرنیلانو جنرالانو او د دوی فالسمیکران ته د منلو وړ نه ده ځکه یو مقتدر افغانستان نیازی صاحب یو سیال افغانستان پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د اوبو مدیریت کوونکی افغانستان د اقتصادي کوریډورونو د لیزونو پاکستان نه غواړي قطعا ورته د منلو او هغه ورځ چې افغانستان دغه اوس دغه لارې شروع کړې دوی دا خپل ځان ته مرګ بولي ځکه دوی د سیمې او جغرافي د ملت او دولت په اساس طبیعي هست نه دي په خیر و سلامت اوسئ درنو لیدونکو ورځو لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست اقرار صاحب یوه مهمه پوښتنه چې ما ډېر زیات دا څو اونۍ په دا میزونو کې ما ورباندې بحث وکړم دا ده چې بالاخره څه پېښېدونکي دي دغه جګړه به درېږي دغه لارې به خلاصېږي که نه خلاصېږي منځګړي هېوادونه به رامخته کېږي دلته د کډوالو مسله ده د سوداګري مسله ده ګاونډیان هم د دواړه هېوادونه دواړو ته نقص و ضرر ده که دا جګړه زیاتېږي آخر څه کېږي زما برداشت دا ده چې د جګړه به اوږدېږي نه وجوهات یې څه شی دي یو خو دا ده چې امارت جنګ نه غواړي د جنګ طرفدار نه ده د تاریخ په اوږدو کې افغانانو په چا تېره نه ده کړې همیش د ځان دفاع ته اړ شوي دي اوس هم د ځان دفاع ته اړ شوي دي یو افغان نه په جیچکو برید کړی ده او نه په نورو سیمو باندې دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سورو د کړکېچ تېر شو پاکستان هیڅ ثبوت نشي ورکولی چې د افغانستان په بریدونو کې یو بېګناه انسان وژل شوی وي او د پاکستان په بریدونو کې 98% بېګناه انسانان شهیدان شوي نه د یوناما هم پکې راپور ورکړ که دوی وایي چې د افغانستان حکومت دروغ وایي خو د بېطرفه واقع ده تایید یې کړه دویم خبر تاسو مخکې د دواړو اړخونو د مواقفو خبره وکړه چې د چا موقف کې منطق شته څوک د جنګ غوښتونکي نه دي ګوري د پاکستان واقعیت خبره ده چې د دوی نظامیان دوی یا سیاسي بصیرت نه کاروي یا پرې نه پوهېږي 2 کاله مخکې د دوی هیئت افغانستان ته راغی په دغه سپېدار کې زه ورسره ناست وم د سپېدار کې قوي هیئت یې وه ماښام غرمه د دوی هیئت موږ سره مذاکرات موږ سره مېلمانه وو ماښام د پاکستان حکومت برید وکړه په پکتیکا باندې برید وکړه هیئت یې راغلی په افغانستان کې موجود ده مذاکرات لپاره دوی ماښام باندې برید وکړه معنا دا چې د خپل هیئت پورې خندا وکړه خپل سیاسي دریځ موقف پورې خندا وکړه دوهم دغه میاشت شاوخوا مخکې چې په سعودي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سعودي په وساطت باندې خبرې روانې وي دا د پاکستان د دفاع د وزیر خبرې واورېدې د هیئت مذاکره مصروف ده د دې نختار ورکوي چې که دا مذاکرات ناکام شو موږ به نه پوهېږم که به څنګه کړو په مخ به وړو او څه به ونه کړو و د سیاست ژبه خو نه ده دا نه ده د ډیپلوماسۍ ژبه خو دا نه ده چې د هیئت خبرو ته نه ده دې ځای کې اختارونه ورکوي نو دغه دا ده او بیا څومره چې غوریږي هغومره نه ورېږي هغه د موږ تاسو یو مشهوره متل ده تاسو دویمه خبره د دغه وکړه چې دوی وایي چې د امارت د راتګ سره پاکستان کې بریدونه شروع شوي دي دا بریدونه د 2004 نه شروع شوي دي شل کال 21 کال مخکې دا بریدونه شروع شوي دي په 2000 کې د اوج ته ورسېده د ضرب عذاب د چا په ضد شروع کړه که په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه نه وای د ضرب عذاب چې په ترڅ کې 80,000 پښتانه د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان دغه نه ویم څه د انګور اډې نه تر سوات پورې تر چتران پورې تر 80,000 ډېر بېګناه پښتانه شهیدان شو دا برید د چا په ضد شروع کړه دا چې ټي ټي پي نه فردن یا په دې بریدونو کې دا بریدونه د چا په ضد شروع کړه او خو امارت نه و او خو په افغانستان کې نور حکومتونه وو نو خبر دا ده چې دوی دا ټي ټي پي او دا موضوع یو بهانه ده
یو بهانه ده. اساسي موضوع د دوی ستراتیژیک عمق ده. اساسي موضوع دا ده چې د دوی په زړه کې دا غوټې دي چې په افغانستان کې څنګه مرکزي حکومت راغی، څنګه داسې حکومت راغی چې د افغانستان د خاورې دفاع کوي شي، د افغانستان وارثین ځان ګڼي، د افغانستان د پرمختګ دپاره هڅې کوي، اقتصادي پرمختګونه رامنځته شو، خوشتبه رامنځته شوه، معدنونه د پاکستان د کترونو ووتل. اوس په افغانستان کې د دوی په خښه باندې نه څوک وزیر کېدی شي، نه څوک معین کېدی شي، نه څوک گورنر کېدی شي، او نه د دوی په خښه باندې څوک حکومت کې چاته ونډه ورکوي. دوی خو فکر کوي چې د افغانستان برق به د دوی په واک کې وي، د افغانستان اوبه به د دوی په واک کې وي، د افغانستان حکومت به د دوی په واک کې وي، یو پنځمه صوبه به وي، د افغانستان کورنی بهرنی سیاست به دوی ترسیموي. او دوی په دې فکر کوي چې ډیورنډ به دوی راسره رسمي کېږي، ویزه به راسره رسمي کېږي، اغزن سیم به راسره رسمي کېږي، قبایل به راسره رسمي کېږي. دوی خو په دې فکر کې وو. دوی فکر کوي چې د داسې حکومت به په افغانستان کې شي لکه د کردي د غني په وخت چې په کونړ باندې 8000 راکټ راغله، چا جواب نه ورکوه ورته. اوس خو د سوک جواب په کوتک باندې ورکول کېږي ورته. اوس خو د دوستانه خبر د یو ماشوم د ژړا د برید په ترڅ کې 8 کسه فوجیان ورته مړه کېږي، بیا هغه مجاهدین دغه ماشوم کور ته ورځي، هغې کې نیسي، دغه اساس انتقام مې واخیسته. یعنې خبره دا ده چې د دوی سرتنبه دي. اوس تا څخه پوښتنې ته راځم، زه باوري یم چې اوس دوی خبرو ته کښېني، دوی مذاکرات ته کښېني، ځکه دوی پوه شو چې د دوی محاسبه غلطه وه. دوی فکر نه کوو چې د افغانستان نه به ډرون راځي، فیض آباد او اسلام آباد به بمباروي. دوی فکر نه کوو چې د نورخان بیز او د کاکون بیز او پنډۍ به بمبار کېږي. دوی فکر کوو چې بس د امارت سره غټ توغنده ده چې 15 کیلومتره به یو د فرضاً د ډنډې پټان نه به د ډیرون نه غاړه یو قریه چې هغه پښتانه پکې وي، هماغه به خپل پښتانه به مړه کوي. پوه نه وو چې نه د دې جنګ ته به پنجاب ته رسېږي، ورسېده ورته. نو اوس نتیجه ده چې دوی خبرو ته کښېني. ډېره زیاته مننه کوم. اول څه غواړم چې په همدې موضوع کې ستاسو نظر هم راواخلو چې اوضاع په کوم لوري باندې حرکت کوي. طبعا داسې نښې نښانې د مذاکراتو هم ښکاري. او آیا کابل هم په عین محال کې چې د دریځونو ته په کتو جګړې او مذاکرې ته واقعا چمتو ښکاري؟ نیازی صاحب محترم، دغسې ظالم، مستبد او جابر ګاونډی فکر کوم په ډیپلوماسي ته غاړه نږدي، فقط د زور کلمه. تاسې فکر وکړئ چې دوی داسې فکر کوه چې تی افغان ملکي وګړي شهیدان کوه، ښځینه شهیدان کوه، کورنۍ چاره کې مداخله کوه، نو د افغانستان اسلامي چارواکي ماته همداسې ناست دي او زه به هېڅ هم نشي کولی. کله چې دوی د افغانستان اسلامي امارت جګړه ولیدله، دوی چې کله تقریبا په څو ورځو کې څومره پوځیان وژول سول، حتی جنګ اسلام آباد ته لاړه، حتی باور وکړه چې په اسلام آباد کې حتی بعضې مولوي صاحبانو اعلان کړی و چې تاسې مه راوځئ طالبان راغله اسلام آباد ته، یعنې دومره ویره لري. اوس به خامخا دوی خبرو اترو ته کینی، ډیپلوماسي ته به غاړه ږدي، ځکه دوی پوه سوه که دوی کابل په نښه کوي، اسلام آباد په نښه کوي د افغانستان اسلامي چارواکي. لکه څنګه چې د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلې چې کابل نام نسه، اسلام آباد هم نام نه کېږي، او دا ثابت هم کړه. که د کابل ولایت باندې بمبار کېږي نو د اسلام آباد په ولایت باندې به بمبار کېږي. اذان دا بهترینه لاره ده، ځکه داسې جابر ګاونډی که ته 2 جټې په تا راجع کړې وي، ته به 3 جټې پې ورجع کړي ویولې. که یې تا یو وګړی د افغانستان اسلامي امارت ویسته، ته به 3 ورته وولې. که یې تا 10 پوځیان هغه کړه، دوی خو دونه غیرت هم نه لري نیازی صاحب محترم چې موږ پوځیان خو دونه غیرت لري چې دوی ته تسلیمیږي نه، خو د دوی په زرهاو په سلګونو پوځیان دستګیر سوه، په کندهار کې دستګیر کړي وه، حتی ژوندي نیولي وه، غیرت هم پکې نه وه. نو اوس ډیپلوماسۍ ته به دوی غاړه ږدي، ځکه دوی پوه سوه چې که موږ حمله وکړو دوی حمله راباندې کولی شي، که موږ کابل په نښه کړو دوی اسلام آباد په نښه کولی شي. ځکه دغه شیوه، دغه میکانیزم، دغه جګړه د موږ او تاسې په فایده باندې وه. او له بلې خوا د افغانستان ملت په بهرني هېوادو کې کوم افغانان چې وه، که تکنوکرات وه، که کمونیست وه، که خلقی وه، که مجاهد وه، ټول سره متحد کړه. دا فکر کوه چې د افغانستان ولس باندې معامله وکړه، یا داسې په رسنیو کې داسې ښیي چې مثلا موږ طالبان په نښه کړه. خو تاسې وکتل دا د جغرافیې مسله ده. بیا د افغان چې پیدا کېږي له خپلې خاورې، له خپل ولس څخه دفاع کوي، که هغه څه کمونیست وي، که څه تکنوکرات وي، که څه مجاهد وي، که څه بل وي. تاسې فکر وکړئ مخکني حکومتو کې هم دوی سره څو د شخړې
کړی خو داسې عکس العمل یې نه و ښودلی. حتی دوی لکه څنګه چې حقیار صاحب محترم ویلې دوی داسې غواړي چې مثلا دغه د دوران پرځګر خط سرحد ومنل سي یو بین المللي. خو دا فکر کوم چې یو خوب د محال د جنون ده، ځکه که دوی خبره اترو ته پښه کې نږدي، ځکه دا د افغانستان اسلامي امارت چارواکي هغه مخکیني حکومتو چارواکي نه دي چې ته به مثلا یو څاپېړه ووایي دوی به درته وګوري. دوی 2 چنده 3 چنده خپل انتقام له تانه اخلي، 4 چنده خپل انتقام افغانان له تانه اخلي. باور وکړه چې که هېڅ څه هم نه لري خو تر اسلام آباد ته رسېدلی سي، د تا ستونې ته لاسونه درلولی سي او تا به خپل سزا رسولی سي او دا ثابت هم کړه درته. خو زما په یو بهترین نظر به یا بهترین دریځ به دا نه وي چې امارات به د غچ و د ځواب لپاره چمتو اوسي. خو بیا خبرو مذاکرات ته باید اول لومړیتوب ورکړل سي، ځکه چې مذاکرات ډېر بهتره دی په ځای چې انسانان پکې ووژل سي. او مهم مسله هم دا ده چې امارات هم په کراتو ویلي چې دریځ هم دغه ډول ده. نیازی صاحب محترم، د افغانستان اسلامي امارت خو څو دفعې هڅه دا کړې ده چې راځئ ډیپلوماسي ته مذاکرات ته لومړیتوب ورکړو، ځکه دا ثابت هم کړه د قطر چې منځګړیتوب کوه، ترکیې چې منځګړیتوب کوه، په مذاکراتو په ډیپلوماسي کې هم د پاکستان پوځي رژیم شکست خوړه. دوی بیا دا هڅه وکړه ټول خبرو اترو ته چې دوی غوښتل چې هغه خپلې غوښتنې د افغانستان په اسلامي امارت په چارواکو ومني، ویې نه منله. دوی آخري هڅه د دې وکړه چې دوی یرغل وکړي. دوی یرغل وکړه، دوی دا فکر کوه و دوی دا فکر کوه چې دا به د فشار لامل وګرځي، دغه ناوړې غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت چارواکي وني. خو دوی چې دا وکړه زه فکر کوم چې دوی به اوس په خوب کې هم له طالبانو څخه ویره لري. په خوب کې سلامت اوسئ. جامع صاحب خیلی وی خود دوی هیئت راغلی ده، 3 کس هیئت هم له پاکستان راغلی ده چې پکې دیني او پکې جهادي څیرې دي. له بلې خوا بیا کابل هم وایي چې مذاکرات ارزښت ورکوي خو جګړه د یو آپشن په توګه له ځان سره ساتي. بالاخره څه پېښېدونکي دي په راتلونکو ورځو کې، راتلونکو اونیو کې یا بیا په راتلونکو میاشتو کې؟ موږ په تاریخي توګه نیازی صاحب افغانان د سولې خلک دي، د امن خلک دي. مذاکرات خبرې اترې دا زموږ د ډېر ستر او تاریخ سازه کلتور برخه ده. بیا خدای د جرګو وطن هم د افغان بالکل پښتانه او افغانان په ټوله کې کله هم په تاریخ کې یرغلګر نه دي واقع شوي. که د فرانسې له رنسانس نه وروسته ټول یرغلونه سوي له جنوبه سوي او افغانانو کله هم په جنوب باندې یرغل نه دی وروړی. له افغانستان څخه پرته له پاکستان په نږدې یوه فیرړۍ کې چا شکایت نه دی کړی، ولې له پاکستان څخه تقریبا ټوله سیمه په شکایت او اندېښنه کې ده. بحث دا ده چې دوی یرغلګر واقع شوي او دوی ډګرامار واقع شوي دي. خبرو میز ته هم باید دوی راشي او خپله ملامتي ومني. درېمګړي او منځګړي هېوادونه مسؤلیت لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوسنۍ کښاله د سولې په نیت باندې حل کړي او په عین حال کې له پاکستان څخه باید لیک واخیستل شي او په عین حال کې منځګړي هېوادونه باید ضمانات ورکړي من حیث هېواد. دویم مسله دا ده د کابل دریځونه په وروستیو ټوله کې پر سوله ولاړ او په دفاعي جګړه کې چې د انتقام یا رد الظلم نوم ورکړل شوی ده، یوازې هغه څوک په نښل شوي دي چا چې د افغانستان پر خاوره باندې یرغل کړی، څوک چې نظامي و، څوک چې افغان وژنه، مسلمان وژنه او د اسلامي میاشتو حرمت یې نه ساتلی. عام خلک نه دي وژل شوي. ځکه زموږ خو پاکستان یو غټه هڅه او ستراتیژیک هدف یې د سبدا ودې بارکې ته باید زموږ پام وي چې دوی غوښتل په دغه جګړه سره لر او بر افغانان سرلري کړي. موږ وایو چې لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان. دا د دې خاورې د تاریخي ثبات تاریخي ناره ده. دا که میرویس خان نیکه وایي دا ناره به ویلی او دا د احمدشاه بابا د تاریخ ساز او د لوی افغانستان د دوکتورونو برخه ده. بنان په دغه جګړه او کښاله کې الحمدلله چې پاکستانیان یرغلګر کړي شي، موږ د لر او بر افغان چیغه وپالله، د لر افغانستان دا یو وپالله، د لوی افغانستان دا یو وپالله او پر مستعمره پښتونخوا او نورو سیمو کې سیاستوال، علما، روڼان دي په دې باور دي چې د کابل دریځ د سولې دریځ ده، د کابل دریځ د امن دریځ ده، د کابل دریځ د سیمې له فرصتونو څخه د استفادې دریځ ده. د کابل حتی موږ د پنجاب له خلکو سم کوم دښمني نه لرو، هم خلک خو هم خلک دي. موږ یوازې سیاستوال او هغوی چې سیمه پر ظلم، نیابتي جګړو، فساد او شر باندې ویشي، له هغوی څخه مو غوښتنه دا ده چې تاسې باید دا کارونه کوئ. دا د حل لاره نه ده، دا لوبې باید نور فایده ورسېږي. دې لوبو ستاسو اقتصاد ډیوالي کړو، خلک ستاسو خلک نسلونه پوروړي کړو،
تاسې د دې لوبو له خاطر خپل خلک د ترهګرۍ په نامه وژنئ. ولې خپل خلک د ترهګرۍ په نامه وژنئ؟ ولې خدای پاله علما محکوموئ؟ ولې ولسپاله سیاستوال منځوي کوئ؟ ولې د منتخب ولسمشر په زندان کې اچوئ؟ ولې د خپل خلکو غوښتنو ته کتنه مراجعه نه کوئ؟ بنا موږ د پاکستان له ولس سره کوم دښمني نه لرو، حتی د پنجاب له خلکو سم دښمني نه لرو. په پاکستان کې مشخصه کړۍ او د ستراتیژیک عمق او ستراتیژیکو او جیوپولیټیکو جګړو او فسادونو او فتنو فعالونکي او په دې ذهنیت باندې قانع خلکو ته وایي چې افغانستان یو ملت ده، موږ یو تاریخ لرو. موږ نه یوازې 15,000 کال تاریخ لرو، بلکې زموږ په پلازمینه کې د افغان انسان د اړیکو تاریخ 15,000 کال ته رسېږي. په دې ویدا کې تاسو زموږ د تاریخ او زموږ د وییکو تاریخ وګورئ. په عین حال کې افغان مور چې کله هم نیازی صاحب خپل زوی ته سندره وایي للو کوي، نو دا د وطن پالنې، اسلام پالنې، خپلواکۍ او د دغې جغرافیې د سترتیا، عزت او برم پر سندرو، بوللو، سروکو او مسرو باندې راټولوي. نو میران او بل دا ملت که بدخشان ته ورسي هم عمر غرور لري لکه د هلمند خلک، که کندهار ته ورسي هم عمر غرور لري لکه د بامیانو خلک. د دې هېواد د لویشتې خاورې وګړي که هغه هر قوم دی، ولې په ژبه باندې ګویا دي چې زه افغان یم او د خپلې جغرافي خپلواکي، عزت، سترتیا ورته مهمه ده او دا موږ په تاریخ کې ثابته کړې ده. که موږ کله هم د خاورې یرغلګر مؤاخذه کول، نو په شیراز کې د دې هېواد سترتیا او عزت لپاره توره زبردست خان هزاره وهلې ده یا کوهدامني وهلې ده یا یو بل ستر افغان وهلې ده. موږ ته ملي ګټې مهمې دي، موږ ته سوله مهمه ده او موږ په سیمه کې اقتصاد محوره سیمه ییز نظم مهم دی. پاکستان دی له کابل او سیمې سره سوله وکړي، د سولې دکتورین دې ومني او د سولې او اقتصادي نبض او حاکمیت ته دې راسي. بخیر سلامت شئ. اکرم صاحب، د بحث مو راټول کوم. په دې منځ کې اوس موږ افغانان څه کولی شو؟ د افغانانو اتحاد و اتفاق څومره مهمه ده؟ ځینې افغانان چې پر افغانستان د پاکستان بریدونو ته رقم توجیه ورکوله، بیا کوم غچ چې افغانستان اخیستی هغه یې غندل، وایي ولې د پاکستان په خاوره باندې برید شوی ده. هغه رقم هم بهتره نه وي چې واوسو، ځکه د افغانستان خاوره، د افغانستان جغرافیه د برید لاندې تللې ده او کله چې یو د یو هېواد خاوره د برید لاندې راسي، اړینه ده چې خلک اتحاد وساتي. نیازی صاحب، یو افغانان دي، یو هغه کسان دي چې د افغانستان د جغرافیې نه د ژوند لپاره استفاده کړې ده. نه دوی ځان افغانان ګڼي او نه افغانان دي، نه پکې افغاني وینه شته، نه پکې افغاني روحیه شته، نه پکې افغاني ننګ شته، نه پکې افغاني غیرت شته. دا تاسو چې چاته اشاره وکړه، دا خراسانیانو د خراسان دغې کسان دي، دماغه کسان دي چې دوی د امریکا په ټانګونو باندې سپاره د تراغ دماغه کسان دي چې په افغانستان کې د امریکایانو 15 ټنه یا 15,000 کیلو بم چې امریکا وکاروه، دوی ورته وایي چې نه دا مکم تر دې غټ بمونه وکاروئ. دماغه کسان دي چې همیشه امارت متهموه چې د پاکستان سره اړیکې ښې دي یا دی په پاکستان متهموه، خو چې د رښتیا ځای راغی او امارت راغی، بیا غونډ په یوه تیاره کې د پاکستان د خوا نه ورته تیاره راغله، غونډ په تیاره کې سپاره کړه، حسابات ته ورسوه، په ډېر د وي آی پي مېلمنو په توګه ځای ورکړه، ورته بیا په نور دنیا باندې تقسیم کړه. دا د افغاني تمه کېږي، نه د افغانستان په دفاع کې مخکې کوم کار ترسره کړی ده، د پاکستان زیرخواره دي، د نورو زیرخواره دي، د هغه نه تمه هم نشته ده او ګیم هم ترې نه لرو. یو ټکی دی نور افغانان چې دي دا د بریدونو امارت افغانستان ته یوه ګټه مو کړه، هغه دا وه چې هغه کسان چې د امارت سره ظاهرا جوړ نه وو، افغانان دي، د حکومت زموږ حکومت د امارت د افغانان به تر ګڼې مغري غوښتنې به مې ورته وي، پېشنهادات به مې ورته، نظریې به مې ورسره وي، په ځینې موردو کې به ترې خفه هم وي. خو کوم وخت د افغانستان د دفاع موضوع راځي، چې کوم وخت د جغرافي موضوع راځي او افغانستان موږ مور ګڼو، نو د مور دفاع، د مور عزت ساتنه د هر افغان حق ده، کړې ده او کوي. تاسو باور وکړئ د داسې کسانو هم د پاکستان او د افغانستان په د کشمکش کې د حکومت نه دفاع وکړه او د دفاع غږ یې وکړه، د مرستې غږ یې وکړه چې چا تصور هم نه کړه چې حکومت سره به ودرېږي. هغه امارت سره به جوړ نه و، په ځینو مواردو کې به جوړ نه و، خو چې د ننګ او د وطن موضوع راغله، بیا وطن د غونډه ده او اوس هم ورسره درېږي. دا ما ته باور کوي چې د اروپا نه، د نیګرار نه ماته ځوانانو زنګ ووهه چې موږ اماده یو چې د امارت د فوج په موږ کې د پاکستان سره وجنګېږو، موږ د ضمنه برابره کوي. خو د امارت موقف دا ده چې نه اوس اردو ځان دفاع کوی شي. یو بل ټکي ته مې درته اشاره کوم، د امارت مشوره دا ده چې دغه د هیئت چې افغانستان ته راغی
په دې د اکتفا نه کوي ځکه امارت باید دا ور د پاکستان داسې قوي تضمین وغواړي داسې تضمین چې تنه پاکستان نه نړۍ باید ضمانت د پاکستان ضمانت وکړي چې بیا به د خبرو نه وړي جنګ به نه شروع کړي بهانې بندې کوي او د لارې به نه تړي او دویمه لارې به نه تړي دویمه خبره ده چې دې په دې هیئت د اکتفا نه کوي نه د نړۍ د اسلامي نړۍ د نورو د ملګرو ملتونو داسې هیئت باید منځګړیتوب وکړي چې هغه دیني مرجعیت هم وي سیاسي مرجعیت هم وي ته نه د پاکستان سره د پاکستان د هیئت سره ناست د زما په باور دا ګټه نه کوي ځکه پاکستان بیا تختې عقب نشیني کوي. بخیر و سلامت اوسئ. باور صاحب ستاسو خبره هم ناخلو په داسې تاریخي مقطع کې افغانان څه کولی شي اتحاد و اتفاق په دوی کې څومره مهمه ده هغه اکثر سم ویلي چې ګیلې شکایتونه او نیوکې ټول به وي خو تفرید هغه په کرارې باندې خوست د یو هیواد د خاورې او د جغرافیې مسله ده. نیازی صاحب محترم ټول افغانان الحمدلله شکر هغه بعضې لکه څنګه چې حقیقت صاحب محترم یاد کړه بعضې چې په بهرني هیوادو کې میشت دي او جواسیس دي هغوی په ټول د تاریخ کې غلامان پاتې سوي او ازادي لپاره یې څه کار نه دی کړی. خو البته میلیونونه نور افغانان مو چې بهر دي ټول نسو شاملولی. موږ او تاسې باید خپل ملي متحد موقف وساتو او له خپل خاورې څخه په مېړانه دفاع وکړو. دوه مسله دا ده چې باید نړیوال ملاتړ ترلاسه کړو که څه سیمه ییز هېوادونه دي که شرق ده که غرب ده د افغانستان اسلامي چارواکي باید یو متوازن سیاست ورسره وکړه. درېیمه مسله دا ده چې موږ باید دغه داخلي سیاست کې پاملرنه وکړو یعنی کوم کورني سیاست کې چې موږ مخالفت لرو هغه باید حل کړو ځکه چې دښمنان د افغانستان بیا ونه شي کولی چې دغه کورني کوم ستونزې موږ تاسو لري ناوړه استفاده وکړه. درېیمه مسله دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت ولس باید د افغانستان اسلامي امارت چارواکي څخه په کلکه ډول ملاتړ وکړه ځکه د ولس چې ورسره ودرېږي زه فکر نه کوم چې کوم ابرقدرته هیوادونه بیا دا هڅه وکړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي او یرغل وکړي. مثلا لږ مشخص ورتلی سو بعضې غوښتنو ته چې خلک یې غواړي او امارت باید ورته پاملرنه وکړي. زه خو وایم چې په رسنیو کې هم دغه خبرې اترې کېږي او د افغانستان ولس هم دغه یو مسله چې ده نیازی صاحب محترم چې هغه د خویندو د ښوونځي او پوهنتون خلاصول دي داخل د چوکات د شریعت اسلامي کې چې موږ او تاسو ملي ارزښتونه پکې حفظ وي ځکه دا اوس نن تاسو نړۍ ګوره اوس دغه جنګ دی هغه نه د جنګ د ټکنالوژي د نیازی صاحب محترم دا اوس که موږ دغه پرمختګ وکړو که پرمختګ وکړو رادار هم فعال وسی د نړۍ هېڅ ابرقدرت موږ تاسو باندې او دا یوازې په تعلیم و تحصیل کې په تعلیم تحصیل کې زیاته مننه کوم. بخیر اوسئ. جامع صاحب د بحث هم راټولوو د نوی تعلیمي کال هم پیلېږي نوی بل کال هم شروع کېږي افغانان هم ډېر قوي ملاتړ وکړ له حکومت څخه په دې جګړې او په دې نښته کې یو څه خلکو ته هم باید مراجعه وسي خصوصا د نجونو د تعلیم مسله حل سي د کار مسله هم د ښځو حل سي که نورې ستونزې دي نور مسایل دي په ګډه له افغانانو سره په مشوره او د مشرانو په خوښه مخ ته لاړ شي. بالکل اول خو ځواب دی باورم چې افغانان وطنپال خلک دي که هر څوک په دغه هېواد باندې یرغل کوي افغانان به یې پر وړاندې درېږي. بهر میشته افغانان د دې هېواد پانګه دي افغانان پر دوی باندې حساب کوي او نهایت وطنپال خلک دي. پای نهال کې زه په دې باور یم چې د پاکستان وروستی یرغل به دوی به کافي درس ترې اخیستی وي. د هر ملت د اقتدار او سترتیاو او برم لپاره تر ټولو غښتلی دریځ د هغوی کورنی دریځ ده او کورنی دریځ هم په نړۍ کې موږ هغه هېوادونه چې ډېر زیاتې کاني زیرمې لري او یا ډېر زیات طلا لري هغوی نه دي توانېدلي چې په اوسني نړیوال نظم کې له هغه استفاده وکړي ولې هغه هېوادونه چې هغه د پراخې انساني ځواک چې هغه زده کړې کړې وي هغوی لکه همدا زموږ په څنګلوره ایران چې هلته تقریبا د تېر کال 2015 کال پورې یوازې 40,000 ښځینه ډاکټرانې وي نو زده کړه تعلیم او تعلیم ته کار کول هېوادونه به سیال کوي سیال کوي خپلواک کوي او سترتیا ته رسوي. ما همیش دا ټینګار کړی او پر دې دریځ یم چې زموږ له لومړي ټولګي څخه تر لږ تر لږه تر لیسانس پورې پر نجلۍ او هلک باید زده کړه جبري سي دوه شیان چې باید زموږ په تاریخ کې جبري سي. یو زده کړه باید له اول ټولګي تر لیسانسه پورې په نر او ښځو جبري سي. بل د وطن پر دفاع کې باید
دا جبري وي. یعنې هر ځوان چې قانوني سن ته یا عمر ته ورسېدو هغه باید مکلف کړی شي او مکلف یې د قانون له اړخه چې هغه د هېواد پر ننګه باندې د هېواد وسلوال ځواک دریځونو ته ولاړ شي، چړنیو ته ولاړ شي او د وطن پر ننګه باندې سربازي او عسکري وکړي. نو بنان تعلیم مهم ده. تعلیم د افغانستان د عزت دریځ ده، تعلیم د افغانستان د ستیا دریځ ده. یوازینۍ لاره چې موږ ژغورلی سي هغه تعلیم د ملي یووالی د ثبات ده او ملي ګټې دي. او دا غوښتنه موږ تل له حکومت هم کړې او زه په دې باور یم چې دوی به دغه ملي غوښتنې ته رسېدنه کوي او که زموږ د وطن لور او زوی باسواده وو نو پر دې پوه شو چې د افغانستان هېڅ دښمن به د ملت ته په بده ونه ګوري. د کوم افغانان چې زموږ له کوره بهر دي که د زمینه او شرایط برابر سي چې بیرته سوله او پخلاینه رامنځته شي، د افغانان هم افغانستان ته راشي، که هلته ژوند کوي حداقل یو ګډ دریځونه، ګډ نظرونه، خپل احساسات له افغانستان سره وکړي چې شریک کړي. دلته هم فضا برابرېدای شي او څه کار ورته افغانان کولی شي؟ بلکل. اول خو زه په دې باور یم چې داسې خنډ چې هغه خدای نخواسته د دغه واحد ملت ترمنځ د تربګلوي یا لرېوالي سبب شوی نه به وي. ممکن د افغانستان د تېرې نیمې پېړۍ ډېر بدرنګه تحولاتو د بدلونونه به د افغانانو ترمنځ د زړه ناخوښۍ، بدرنګۍ، لرېواله رامنځته کړی وي. ولې ملي حماسې او د ملت د عزت دریځونه لکه د پاکستان یرغلونه تاسو ولیدل چې ټول افغانان که هغه په هر نظام کې جنرال و که هغه هر کچ و، زه نه ویشم چې دا څوک ده او دا څوک ده. ولې د هېواد د عزت لپاره واحد دریځ درلود، واحد غږ درلود او د احمدشاه بابا لارویان وو او په بهرمیشت افغانان د دې هېواد زموږ استازي دي او دا هېواد یې دوی ده او دوی د هېواد بچان دي. بخیر سلامت اوسئ. خیر صاحب غواړي څه ووایي د پلان توګه؟ خیر صاحب مهرباني. زه د دوستانو خبره تاییدوم. اوس د وطن دفاع دا په پوځ باندې نه کېږي. اوس د پوځ کثرت ته اړتیا نشته چې د 1 میلیون 2 میلیون پوځ ولري. نه، اوس د ټکنالوژۍ جنګ ده. اوس یو نفر په کوټه کې نه د ایر کنډیشن یا د ژمي بخاري ورته روښانه ده، چای څکي او کافي څکي او بټن باندې جنګ کوي. تاسې اسرائیل وګورئ. اسرائیل په مدني ختیځ کې د غونډو اسرائیل مساحت 2000 کیلومتره مربع شاوخوا ده. 2000 زموږ تنها هنګمن 55,000 کیلومتره شاوخوا ده. یعنې د هنګمن نیمایي نه هم کم ده اسرائیل. خو غونډ مدني ختیځ تقریبا د عربي نه 2 هېوادونه نه امن کړي دي، خو به حرام کړی ده تر ایرانه پورې، ځکه چې هغوی ټکنالوژي ورسره ده، ساینس ورسره ده او دې ته مخه کړې ده. یعنې دغه په دې اوس وخت کې ټکنالوژي ته، ساینس ته ترجیح په مجموع کې تحصیل ته اړتیا بیخي تر هر یعنې فرض عین څه چې یعنې بیخي یو اشد ضرورت ده. ډېره زیاته مننه کوم اخیار صاحب او زه باور صاحب محترم او جامع صاحب محترم ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.